لکه ډېر میچونه داسې کېږي په انټرنیشنل خو انډیا پاکستان چې کوم میچ وي نو هغه موږ ډېر په خوښ باندې ګورو او دا دې لکه په خوښه باندې وشي لکه اوس پاکستان یې صحیح وکړي که نه هغو بیټینګ چې کوم دی نو اوس خراب دی سیم ایوب دې اوس خپل ځای ونیسي دا دومره ورځې نه دی چلېدلی نو ودې چلی الله فخر زمان دې وچلی ټول دې وچلی مونږ بیسټ وشیز دي پاکستان وګټي مونږ به ډېره خوشحاله یو نن د دواړو سایډونو ټیم برابر دی او څنګه چې عمان پرون ښه کمبیک کړی د انډیا خلاف و نو هغو عمان یو تاریخ قایم کړو چې یو ښه رنچیز یې ورکړو خو هغو میچ ونه ګټو نو کیدای شي نن پاکستان لکه ټیم ښه دغه کړي او میچ نن وګټي زموږ خو انشاءالله د پاکستان غټ امید دی چې دا میچ به ګټي او انشاءالله کمبیک به کوي څنګه چې په انډیا او پاکستان دا تیر میچ ګټلی و هغوی ډېر خراب مظاهره کړې وه لکه پخې هغو سره پخې روم نه کړی او ډېر څه بد سلوک ورسره کړی و انشاءالله د پاکستان نه زموږ دا امید دی چې میچ به ګټي او سیم ایوب چونکې درېیم میچ دی په 0 اوټ شوی دی او انشاءالله د هغه نه زموږ غټ امید دی او فخر زمان نه چې انشاءالله هغو دواړه به کمبیک کوي او ښه بیټینګ به کوي پاکستان سپورټ کوم او انشاءالله میچ د میچ په ترو شي جنګ او غویمې دې پکې ونه شي میچ ته وکړي میچ د انجوایمنټ شیر انجوای دې وکړي او بل نن بیسټ وشیز همارا فخر زمان سره او وارث سره دو خپل منځ وکړي انشاءالله پاکستان میچ ویني